د مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامتیا وي او رحمتونه دې پر تاسو وي. زه عبدالله ریحان یم او تاسو د خوږې کیسې ځانګړې رمضاني خپرونې لیدونکي یاست. زه له تاسو له ځانګړې مننه کوم چې د سکل خوږو کیسو خپرونه کې تاسو زموږ ملتیا کوئ، خپرونې ګورئ او د ګران محبوب صلی الله علیه وسلم د سیرت او چلندونو څخه زده کړه کوئ او خپل کوچنیان خپرونې ته کېنوئ، خپله هم ورته کېنئ. نو تاسو ته د خیر دعا کوم ټول دوستانو ته. له نیکه مرغه ما سره نن هم په خپرونه کې ګلالي کوچنیاني د تل په څیر، نو دوی ته هم ښه راغلاست وایم، تاسو ته هم وایم راځئ په ګډه باندې خپل نوی درس او نوی خپرونه پیل کړو. تاسو په خیر راغلئ خپرونې ته؟ آفرین. ښه یاست انشاءالله؟ روژې م نیولې؟ یوړه کې روژه نیولې ده. آفرین. تاسو خو روژې فرض نه دي او مکلف نه یاستئ چې وینه نیسئ، هېڅ پروا نه کوي، خو کله کله شوقي نیسئ. موږ چې تاسو غوندې واړه شوقي روژې به م کله کله نیولې، نو که چېرته د ورځې جریان کې وږي م سوئ نو تاسو خپله روژه وخورئ، مشکل نشته، صحیح ده. نو نیمه ورځ به م روژه نیولې. نو موږ چې کله واړه موږ بیا دغسې کول، خو کله چې غټ سوئ لویان سوئ بیا له خیره سره پوره روژې نیسئ، سمې روژې نیسئ او له خیره سره خدای به تاسو ته اجر درکوي. سمه ده انشاءالله؟ آفرین. موږ او تاسو په نن خپرونه کې د څه شي په هکله خبرې کوو چې زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مصیبت ځپلو سره یا له ازمایل شویو خلکو سره څه رقم چلند کوو. یعنی هغه خلک چې هغه په ژوند کې په مصیبتونه راځي، مشکلات راځي، جنجالونه راځي، خدای مه کړه د کورنۍ غړي وفات کیږي یا کومه بله ستونزه رامنځته کیږي، دوی هغوی سره څنګه چلند کوو، څنګه رویه یې کوله، کوم ډول لارښوونې ورته کولې، په دې هکله به زموږ او ستاسو نننی بحث وي. الله تعالی چې انسانان خلق کړي دي ګلالیو کوچنیانو، نو د هغوی لپاره لکه څنګه چې مخکې موږ نور خپرونو کې بحث درلوده په نور موضوعاتو باندې، همدغسې دلته هم نو د انسان د ازمایښت لپاره، د امتحان لپاره بېلابېل ډول وختونه ورباندې راځي. ستونزې به راځي، مشکلات به راځي، جنجالونه به د ژوند کې راځي. د انسانانو ژوند تعریف شوی همداسې ده چې انسان په ژوند کې مشکلات او ستونزې لري. نو که چېرته موږ په ژوند کې مشکلات راځي، ستونزې راځي، جنجالونه راځي، ربړونې راځي، د ژوند امکانات له لاسه ورکوو، د کورنۍ غړي له لاسه ورکوو، باید څه رقم چلند وکړو، زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چلند کوو، نو دغه خبرې به له خیره موږ او تاسو زده کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو محبوب پیغمبر، ګران پیغمبر فرمایي، وایي چاته چې الله تعالی اراده د خیر وکړي، څنګه وایي؟ چاته چې الله تعالی اراده د خیر وکړي هغه په مصیبت باندې ازمایي. یعنی امتحان د الله تعالی همدا دی چې خپل بنده باندې مصیبت راولي او ګوري چې زما بنده د دې مصیبتونو پر وړاندې صبر، تحمل، حوصله کوي او که نه، د الله تعالی څخه نه ناراضه کېږي. دغه یو مهمه خبره ده. یعنی یو بل رقم یې غواړم درته ووایم، یعنی که چېرته په ژوند کې په موږ باندې مصیبت راځي، ستونزې راځي او مشکلات راځي، دا زموږ لپاره د ناهیلۍ خبره نه ده چې موږ خفه شو چې ولې یوازې په ما باندې راځي. ځکه باید خوشحاله سو دې په بدله کې، ځکه چې الله تعالی موږ ته اراده د خیر کړې ده او کوم شیان چې باید په نظر کې وساتو د مصیبت پر مهال، دا موږ او تاسو وزده کو او که هغه زده کړي مسایل موږ په ژوند کې عملي کړل، نو موږ به الله تعالی ته محبوب سو او ګران سو، په بدله کې به الله تعالی موږ او تاسو ته اجرونه راکړي. او یوه ښه خبره دا ده که چېرته موږ او تاسو په مصیبتونو باندې او په ستونزو باندې صبر کوو، پرته له دې نه چې زموږ او ستاسو ګران پیغمبر په دې باندې صبر کو او موږ ته د اجرونو زیری راکو او الله تعالی هم همداسې لارښوونې زموږ او ستاسو لپاره لري. له دې پرته هم که چېرته د یو انسان په توګه بیخي دغه اسلام موضوع باندې که بحث نه کوو، د یو انسان په توګه هم که چېرته په موږ ستونزې راځي، مشکلات راځي، موږ صبر کوو، موږ تحمل کوو، موږ حوصله کوو، نو موږ به یوه ښه نتیجه په ژوند کې بیرته لرو. خو که چېرته موږ او تاسو د یو مسلمان په توګه دې قضیې ته وګورو، نو موږ به که صبر وکړو، تحمل وکړو، حوصله به وکړو، هم به په دې دنیا کې ښه نتیجه ولرو د ځان لپاره او د ټولو لپاره، د ذهني جنجالونو او مشکلاتو نه به خلاص یو او هم به په بدل کې الله تعالی موږ او تاسو ته اجر راکړي او موږ به یوه ښه راتلونکی ولرو، هم د دې دنیا لپاره او هم د هغې دنیا لپاره. نو دا ډیره مهمه مسله ده. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه هم فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې د بدلې لویوالی د ازمایښت لویوالي پورې تړاو لري.
یعنی د ازمایښت بدله حتمی ده. چې کله په انسان ازمایښت راځي، امتحان راځي د مصیبتونو په بدل کې، نو د دې الله تعالی بدله ورکوي. که چېرته دی ستا باندې دغه مصیبت کم و کمزوری و، هماغومره بدله به درکوي. که چېرته غټ و د هغې نه به غټه بدله درته درکوي. دا زموږ ستاسو د ګران پیغمبر په سیرت کې، د مسلمانانو په تاریخ کې، د مسلمانانو په ژوند کې ډېر واضح دی او ډېرې ښې بیلګې او مثالونه شته. او که چېرته موږ او تاسو فکر وکړو، په دې خپل کور ګاونډ کې به هم داسې خلک وګورو چې الله تعالی په مصیبت راوستی ده، ازمایښت یې پرې راوستی، امتحان یې پرې راوستی، د ورباندې صبر کړی ده، د الله تعالی څخه نه دی ناراضه سوی، په بدل کې الله تعالی ورته نور ډېر ښه او ښکلي نعمتونه ورکړي دي. چېرته حتما تاسو همدا مهال کولی شئ فکر وکړئ د خپلې ټولنې کې داسې خلکو ته چې مخکې په مصیبتونه راغلي، اوس ورته الله تعالی ښه ژوند ورکړی. نو دا د دې بدله انشاءالله زموږ او ستاسو لپاره حتمي ده. زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په چا به چې مصیبت راغی، په چا به چې مشکلات راغه، هغه به صبر ته هڅول او ورته ویلي به چې تاسو صبر وکړئ په دې حالت باندې، تحمل وکړئ په دې حالت باندې، مه ناهیلي کیږئ او مه حوصلې کیږئ په دغه حالت باندې. ځکه چې زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عاطفي اړیکو، زه فکر کوم په مصیبتونو کې به د عاطفي اړیکو د نشتون یا د هغوی د لاسه ورکول نه پرته بل غټ مصیبت نه وي. خدای مه کړه موږ پلار له لاسه ورکوو، خدای مه کړه موږ مور له لاسه ورکوو، همداسې د کورنۍ نور غړي له لاسه ورکوو. دا تر ټولو سخترینه مصیبت ده د انسانانو په ژوند او اړیکو کې. نو زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره دی چې کله تولد سو پلار یې وفات و، صحیح دی، شپږ کاله وروسته مثلا مور بیبي وفات سوه، همداسې نیکه وفات کیږي او دی همداسې کوچنی پاتې کیږي د کوچنیتوب په عمر کې. همداسې دی چې کله مثلا واده کوي د ده نارینه اولادونه ټول په کوچنیتوب کې وفات کیږي. همداسې نور مصیبتونه پرې راځي. خو زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کوو؟ صبر به یې کوله، حوصله به یې کوو او نهایت به ډېر په دې وضعیت خفه کېده. دا خو د انسانان خفه کوي، خو د خفه کولو باوجود به هغه صبر کوو، حوصله به یې کوله او ویلو به چې دا د الله تعالی له لورې وه، الله تعالی بیرته واخیستل او له ما نه د زما رب نه ناراضي کیږي. نو دا یوه مهمه موضوع ده او زموږ ستاسو د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم تګلاره ده چې موږ باید په مصیبتونو باندې صبر وکړو او د صبر نتیجه به زموږ ستاسو لپاره ډیره مثبت وي. موږ تاسو به یو کوچنی دمه واخلو، د خیر سره له دمې نه وروسته به بیا خپلې کیسې کوو. سمه ده؟ آفرین. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یوه لنډه دمه اخلو. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو دوستانو. زما هیله دا ده چې د دمې وخت په تاسو باندې په خیر تیر سوی. نو موږ او تاسو خپل موضوع ته ادامه ورکوو. ډېرې مهمې خبرې او کیسې پکې نورې هم لرو. تاسو مامده چې خپل درس ته دوام ورکوو. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ښځه راغله، زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ویناستم، ورته ویل چې موږ ته تعلیم راکړه د خدای پیغمبره، او هغې ورته ویل چې سمه ده. بیا وروسته یو ځای کې هغوی راغونډ شول، رسول صلی الله علیه وسلم ورته تعلیم ورکړه، د ښځو اړوند احکام یې ورسره شریک کړه، بیلابیل موضوعات یې ورسره شریک کړه، او دا یې هم ورته وویلې که چېرته د کوم چا 3 اولادونه مثلا د دوی له وفات څخه مخکې هغوی وفات سي او د دوی لپاره یو سخت حالت دی، مصیبت دی، نو الله تعالی وایي چې زه دوی ته د جنت بدلې ورکولو نه کوم بل څه نه لرم چې دوی ته یې ورکړم. یعنی الله تعالی به خلکو ته جنتونه ورکوي چې هغوی د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، خپل او اولادونه له لاسه ورکوي. نو دا هغه د صبر مسایلو چې موږ او تاسو ورباندې تم سولو او خبرې مو ورباندې وکړې. نو د دې ترڅنګ مثلا موږ تاسو لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د مصیبت پر مهال باندې حوصلې ولرو. په دې موضوع کې یوه بله موضوع ډیره مهمه ده چې دا زموږ او تاسو په ټولنو کې هم لیدل کیږي، خصوصا په ښځینهو کې، په میرمنو کې دا موضوع لیدل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مصیبتونو پر مهال چې کول، خلک به له ښېراو څخه منع کول. ځینې خلک چې ښېرا یې کوي، بدې ورځې کوي چې مصیبتونه ورباندې راشي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا کار مه کوئ، دا کار ګناه ده او په دې توګې سره الله تعالی زموږ او تاسو څخه ناراضه کیږي. یعنی خدای مه کړه که چېرته موږ د کورنۍ غړي له لاسه ورکوو، څوک خپل اولاد له لاسه ورکوي، کوم بل څوک، نو هغوی باید ښېرا ونه کړي، بدې ورځې ونه کړي او ونه وایي چې خدایه دا ورځ د یوازې په ما راوستې ده، دا نور خلک هم شته. نو دا یو ښه خبره نه ده او زموږ او ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې څخه منع ښودلې ده او همیش به خپلو صحابو ته د چارچاپېر خلکو ته دا لارښوونه کوله چې تاسو دا کار
مکوئ. صحیح ده ان شاء الله. نو دا یوه مهمه خبره ده. او بلې موضوع ته زموږ استاد ګران پیغمبر چې اشاره کوي د ناروغۍ پر مهال د زړه تنګۍ نه او ترڅنګ د سپکو خبرو څخه منع ښودلې ده. یعنې که موږ تاسو ناروغه کیږو یو مصیبت را باندې راځي، یعنی داسې یو حالت ته باید ځان ور نه کړو چې موږ تاسو زړه تنګ سي، موږ تاسو خوابدي سو او یا هم سپک الفاظ وکارو که نه بدې خبرې وکړو او ځینې نور شیان چې په هغې سره زموږ خدای له موږ ناراضه کېږي، زموږ ګران پیغمبر له موږ څخه ناراضه کېږي او دا زموږ ستاسو د ګران پیغمبر تګلاره نه ده. نو موږ او تاسو انسانان به ناروغه کېږو، مصیبت به راځي، هر څه را باندې راځي، نو دا ښه ده چې موږ تاسو حوصله ورته ولرو، ناهیلی نه سو. دا مثلا یوه مهمه خبره ده. ښه یعنی پرته زه دا خبره کوم پرته له دیني باورونه چې زموږ ګران پیغمبر موږ تاسو ته وایي چې داسې مه کوئ. دا مثلا ډاکټران او ارواپوهان چې هغوی مثلا د دغو برخو متخصصین دي هغه موږ ته همدا لارښوونه کوي چې تاسو د ناروغیو پر وخت کې د خفګانونو پر وخت کې ځان زړه تنګون ته مه ورکوئ، ځان ناهیلۍ ته مه ورکوئ، ځان خفګان ته مه ورکوئ، ځکه په تاسو باندې ناروغي نور هم زور کوي، تاسو باندې حالت نور هم ډیریږي. ځکه یو خو به انسان وجود مثلا یو بل ناروغي لري، ورسره ته ذهني ناروغي پیدا کوي، ورسره ته رواني ناروغي پیدا کوي او دا ستا ناروغي نور هم زیاتوي، ستا خفګان نور هم زیاتوي. یعنی که چېرته دا له موږ شرعي باورونو نه یو بل خواته هم واړو، دغه رقم زموږ ستاسو لپاره په ګټه دی. په ټولنیز ژوند کې زموږ ستاسو لپاره ګټه لري چې موږ تاسو د دغه رقم حالتونو په مقابل کې تحمل ولرو. او ترڅنګ خو زموږ ستاسو دین داسې یو دین دی چې هرې مسئلې ته او هر اړخ د انسانانو ته هغه لارښوونې لري. نو موږ تاسو یې منع کړي وو چې موږ تاسو زړه تنګون ونه کړو، د ناروغۍ پر مهال سپکې خبرې ونه کړو. ځینې خلک چې ناروغان سي ورو نو ځمکه پرې راښکته سي، نه خپل کورنۍ غړي پرېږدي، نه اولادونه پرېږدي، نه لورګانې پرېږدي، ټولو ته سپکې سپورې وایي، ناروغي به په ده راغلي، ټول خلک به ورسره په عذاب وي. نو دې شاید څخه زموږ ستاسو ګران پیغمبر منع ښودلې ده چې ناروغه سوئ زړه تنګون مه راولئ، بدې او سپکې خبرې مه کوئ، په ارامۍ خپله ناروغي تېره کړئ، د شفا لپاره کوشش وکړئ، ډاکټر ته لاړ شئ، د خدای نه دعا وغواړئ، الله تعالی به تاسو ته روغتیا نصیب کړي او ورک روغ به سئ او ښه صحت به درته نصیب سي. او دغې ناروغۍ ته د یو ازمایښت په سترګه ورته وګورئ، د یو امتحان په سترګه ورته وګورئ او صبر ور باندې وکړئ. الله تعالی به په بدل کې ډېر ډېر اجرونه او ثوابونه موږ او تاسو ته راکړي. بله لارښوونه چې زموږ ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کوي، دا خبره خو ما شخصا اورېدلې ده، شاید تاسو به هم اورېدلې، دا په انسانانو کې دا او په مسلمانانو کې البته دا عادتونه شته. زموږ ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د مصیبت پر مهال د مرګ غوښتنه مه کوئ. یعنې په تاسو مصیبت راغی، ستونزې راغلی، مشکلات راغلی، ناروغه سوئ، د کورنۍ کوم غړی هم له لاسه ورکوي یا کوم بله ستونزه دې په ژوند کې راغله، نو هېڅکله د مرګ غوښتنه به نه کوئ چې خدای بس ما مړ کړي. ځکه له دې څخه زموږ ستاسو ګران پیغمبر منع ښودلې ده چې موږ تاسو باید د مرګ غوښتنه ونه کړو. موږ تاسو باید ژوند وکړو او له خپل ژوند څخه خوند واخلو او خپل ژوند د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د اسلام د شریعت له اصولو سره سم تیر کړو. نو موږ تاسو به خوشحاله او آرامه ژوند ولرو. په خپل ژوند کې د خپل ژوند په کړو باندې، په خپلو چلندونو باندې، په خپلو رفتارونو باندې باید فکر وکړو، د دې په نسبت چې موږ مرګ وغواړو. ډېری انسانان داسې دي چې د خپل ژوند د تیرولو په طریقه او روش نه پوهېږي، په تګلاره باندې نه پوهېږي. صحیح دی. او بیا مثلا وروسته بیا ځان ملامتوي یا ځان نه ملامتوي، بل څوک ملامتي په یو بل څه باندې اچوي، نو دا مناسبه نه ده زموږ ستاسو لپاره. موږ تاسو باید خپل ژوند یې ور جوړ کړو، برابر یې کړو، منظم یې کړو، ښه یې کړو. له هغې وروسته به موږ تاسو خپله د خپل ژوند څخه خوند اخلو او حتی د مصیبتونو پر مهال به هم نه ناراضه کیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي چې په اوږد عمر کې خیر دی که څه هم تاسو رنځور وئ. یعنې اوږد عمر درلودلو کې زموږ ستاسو لپاره خیر دی چې نیک کارونه وکړو، ښه کارونه وکړو، خلکو ته ازار وضعیت ونه رسو او خلک خوشحاله وساتو. زموږ ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله څوک ته چاته مصیبت ورسېده، هغوی سره به یې خواخوږي کوله، مهرباني به یې کوله، پوښتنې ته به یې ورته، احوال پرسۍ ته به یې ورته او تسلیت به یې ورته ورکوو. زموږ ستاسو هم دا مسؤلیت ده، زموږ په دوستانو کې، زموږ په خپلوانو کې، زموږ په همسایهګانو کې په کوم چا باندې مصیبت راځي، نو موږ تاسو باید پوښتنې ته یې ورسو، احوال ته یې ورسو، تسلي ورته باید ورکو او د روغتیا دعا ورته وکړو. نو دا زموږ ستاسو د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم تګلاره وه او هغه هم دغه کار کوو.
او مثلا ځینې خلک به چې هغه وفات سو یتیمان به پاتې سو هغه به صحابه ته ورکول د هغوی باندې به تقسیمول او ویل چې د دوی پالنه وکړي د دوی سرپرستی وکړي. خدای مه کړه که زموږ خپلوانو کې داسې کېږي د چا کورنۍ مشر وفات کېږي یتیمان پاتې کېږي کوچني پاتې کېږي د هغوی لپاره یو مصیبت دی. نو زموږ استاد مسلمانانو پر زموږ استاد ګران پیغمبر لارښوونه کوي چې موږ باید د هغوی په ساتنه کې برخه واخلو د هغوی په پالنه کې برخه واخلو او الله تعالی به موږ تاسو ته ډیر اجرونه راکړي. زموږ استاد ګران پیغمبر فرمایي چا چې د کوم یتیمانو کفالت وکړ نو دوی به په جنت کې ما سره دا ګوتې داسې ونیولې چې د څنګ په څنګ وي. الله تعالی موږ تاسو ته اجرونه نصیب کړي او زموږ استاد ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارښوونې موږ تاسو ته په دې هکله باندې داسې دي او مصیبت ځپلو ته موږ صدقه هم ورکولی سو که ژوند برابر نه و همکاري هم ورسره کولی سو. د ټولو برخو کې موږ مسؤلیت لرو. موږ او تاسو به اوس یو ځل بیا یوه لنډه دمه اخلو بیرته دوام ورکوو. صحیح ده انشاءالله یوه لنډه دمه دوستانو. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو دوستانو د خپرونې وروستۍ برخه ده او موږ د مصیبت ځپلو او غم ځپلو خلکو سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په چلند باندې خبرې کړې وې. زه بهتره بولم چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د خپلو ګرانو ګډونوالو نظرونه هم راواخلم د موضوع په تړاو بیا له خیره خپلې خپرونې ته دوام ورکوو. تاسو آماده یئ چې تاسو نه پوښتنه وکړم؟ آفرین. تاسو که څوک ماته جواب راکوئ؟ ماشاءالله زما دغسې تکړه زده کوونکي خوښیږي چې همیشه آماده خپل نظر شریک کړي. نو ستاسو نظر به مخکې راواخلم ځکه مخکې خپرونه کې مې اول د نجونو نه نظر راخیستی دا ځل به له هلکانو واخلم. سمه ده؟ آفرین. ستا نوم څه ده زړګی؟ رفیع الله امیرزی. رفیع الله امیرزی څومره ښایسته نوم دی دی ماشاءالله په دې کوچني عمر کې تخلص هم لرې. څوم صنف کې؟ څلورم صنف کې ماشاءالله دا خو ډېر غټ صنف کې ته. آفرین. ښه زړګی ته دا راته ووایه چې موږ تاسو نن چې درس ویلې د درس کې څه تا زده کړل؟ مونږ باید د مصیبت ځپلو سره باید آفرین کومک وکړو پوښتنې ته یې ورسو او همکاري ورسره وکړو. آفرین همدا زموږ ستاسو د درس مهمه خبره ده او موږ باید دا کار وکړو. زموږ ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم له موږ نه همداسې غوښتنه لري. آفرین. ښه دا هم راته ووایه چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ ستاسو پیغمبر سره څومره مینه لرې؟ ډېره مینه ورسره لرې؟ آفرین څومره ښه دی. ښه په نجونو کې ستا نوم څه شی دی زړګیه؟ رازیه. څه؟ رازیه ستا هم ښایسته نوم دی ماشاءالله. ته څوم صنف کې؟ دریم صنف کې ماشاءالله. آفرین. ښه رازو جانې فکر کوم ته خپرونې ته کوم حدیث شریف هم راوړی دی مهرباني وکړه ته شریک کړه. المسلم اخو المسلم یو مسلمان دی بل مسلمان ورور دی. آفرین. دا ډیر مهم او ښکلی حدیث شریف دی. نو موږ مسلمانان په خپل منځ کې سره ورونه یو او یو مسلمان د بل مسلمان په مصیبت په غم او درد باید څه سي؟ خفه سي. آفرین. ډیره مننه. خیر اوسئ. خیر راځئ موږ او تاسو له خپل درس ته دوام ورکو. پاتې درس به ووایو له خیره بیا به له خیره خدای پاماني کوو. صحیح ده انشاءالله؟ آفرین. زموږ استاد ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به البته موږ مخکې یادونه وکړه چې زموږ استاد ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مصیبت ځپلو کورنیو نه چې کورنیو ته درد او غم به رسېده بیا به هغوی څه کول او که هغوی نه به یتیمان پاتې وو د هغوی سرپرستي او پالنه به ته به صحابه کرام او نور خلک هڅول چې د دې سرپرستي واخلئ او د دې په مقابل کې ډیر زیات اجر دی. او یو بله خبره چې موږ تاسو ګران پیغمبر کوي هغه وایي چې تاسو مصیبت ځپلو ته مال ورکئ یعنې هغوی سره همکاري وکړئ خپل صدقه ورکړئ ځکه دا کولی شي چې د دې مصیبت ځپلو خلکو غم او مصیبت او درد څه کړي کم کړي او زړونو ته دوا سي. د دې یوه ډېره ښه تجربه زه خپله په خپل ژوند کې لرم او غواړم تاسو سره هم شریکه کړم. زما د خپل ژوند تجربه ده. موږ چې په خیریه برخه کې الحمدلله کار کوو نو همیش چې د زموږ ستاسو وطن کې مصیبتونه راځي زلزلې راځي طوفانونه راځي سیلابونه راځي خلکو ته هغه رسیږي تاوانونه رسیږي نو همیش چې موږ د ځایونو ته سفرونه کوو هلته ګورو خلک ډېر خفه وي واقعا د انسان خفه کېږي چې مصیبت راځي د ژوند امکانات یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. نو هر کله به چې بیا موږ له هغوی سره څه مرسته ترسره کړه هغه هم الحمدلله د افغانانو مرستې به وي هغه هم چې ورسره ترسره کړې نو د دوی په څېره کې به څه نه څه داسې خوشحالي څرګنده شوله
یو د راتلونکي ژوند امید او هیله به ورته پیدا سوله چې زه یو څوک خو سته زموږ لاسنیوی کوي موږ به ژوند له جنجالونو او مشکلاتو سره ډېر نه مخ کیږي. نو دا زموږ او ستاسو د ګران پیغمبر لارښوونه ده او د هغې په لارښوونه کې حکمت شته او د حکمت څخه خالي نه ده چې مصیبت چې په چا راځي زموږ دوستانو خپلوانو کې موږ باید لاسنیوی وکړو، همکاري ورسره وکړو او د خپلو مالونو څخه برخه ورکړو. نو دا ډیر مهم دی چې موږ او تاسو په نظر کې وساتو. زموږ او تاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لکه څنګه چې مخکې مې د یادونه وکړه هغه به د هغوی چې شته ورته چې کله به تسلي ته به ورته نو دا بهتره ده چې موږ او تاسو مړ شو. الحمدلله زموږ افغانانو کې دا عادت هم ډېر ښه دی. هر کله چې په دوستانو کې څوک وفات کېږي ټول خپلوان ورته راټولېږي، کلیوال ورته راټولېږي، د ښاري ژوند کې د کوڅو خلک ټول راټولېږي، تسلي ورته ورکوي، ښې خبرې ورته کوي تر څو هغه ته تسلي ورشي، همکاري ورته کوي. ځینې خلک خو حتی هغه د تدفین د ورځې مراسم ورته په غاړه اخلي، که هغه خیرات دي، ختمې د میلمنو پالنې. نو دا ډیر ښه عادت دی او دا زموږ ستاسو ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم موږ ته لارښوونه کوي چې دوی سره باید همکاري وکړو، تسلي ورکړو، د میلمنو په نظم کې باید ورسره ونډه واخلو او دا زموږ ستاسو د انسانانو یو ضرورت دی او اړتیا دی او زموږ ستاسو دین د انسانانو د اړیکو د هغوی د خوشحالولو جدي غوښتنه له موږ او تاسو څخه کوي. نو موږ او تاسو باید همدا موضوعات چې وکړو په نظر کې به وساتو او کله به چې تسلي ورکوله تسلي به په ښو الفاظو ورکوله، په ښکلو الفاظو باندې به ورکوله. ځینې خلک یې هغه چې تسلي ورکوي کوم چاته چې هغه ته مصیبت رسېدلی نو هغه داسې الفاظو سره تسلي ورکړي چې دغه غریب نور هم زړه بد کړي. دا ډېر مهمه ده چې موږ باید خپلو خبرو سره احتیاط وکړو چې هغوی ته څنګه تسلي ورکړو چې هغه ښه واوسېږي او د ده په زړه باندې ولګېږي او د ده زړه ته خوشحالي ورکړي. موږ تاسو باید ډېر پام وکړو او په ښو خبرو باندې او د صبر او د تحمل په لارښوونو باندې باید ورته چې وکړو تسلي ورکړو. او یو شی چې زه همیش متوجه شوی یم ډیری انسانان چې هغه یو بریالی ژوند لري، یو کامیاب ژوند لري، یا په یو بل ډول درته ووایم تاسو په دنیا کې چې څومره کامیاب ترین خلک ګورئ پوهېږئ د دې خلکو تر شا د دې خلکو د ژوند تیر له ډیرو ازمایښتونو، له ستونزو، له کړاوونو، له جنجالونو، له مشکلاتو او مصیبتونو څخه تیر شوی دی او دوی په ډیرې سختۍ کې تر دې مرحلو پورې را رسېدلي دي. اوس ورته الله تعالی ښه ژوند، ښه نعمتونه، ښه امکانات او ښه راتلونکی ورکړی ده. موږ تاسو هیڅکله باید په مصیبتونو خفه نه سو، باید د الله تعالی شکر ادا کړو، هر کې خوشحاله اوسېږو. نو انشاءالله موږ تاسو به هم ښه آینده او ښه راتلونکی لرو او الله تعالی به موږ تاسو څخه راضي. زه ستاسو له ګډون ډېره مننه کوم او زه هیله لرم چې تاسو کوم څه زده کړي او ترڅنګ د قدرمنو دوستانو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شول. په مهربانه رب مو سپارم. الله مو مل شه، ښه ژوند ولرئ.